سلامونه احترامات دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ او د صحت جامې پر تن ولرئ. دا د زه عزیز هجران د پکسل لاب کورس په دوهمه ویډیو باندې نن تاسو سره حاضر یم. غواړم چې نن په دوهم اپشن باندې کار وکړو دوستانو د پکسل لاب د کورس. راځم د اپلیکیشن زه خلاصوم. دوستانو تاسو وګورئ دلته لومړی باید مونږه کوم کارونه ترسره کړو. زموږ نننی کار او نننی اپشن چې کوم دغه د پنسل نښه چې تاسو ګورئ دوستانو په دې باندې کار کوو. تاسو ته که یاد وي مخکې په لومړۍ ویډیو کې ما ویلي چې کله چې تاسو یو بیکګراوند انتخابوئ لومړی باید د هغه سایز معلوم کړئ چې په څومره اندازه کې باید زما دغه بیکګراوند په کار دی. راځم لومړی دې ته سایز انتخابوم دوستانو. دلته په دې ګیلري اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته د عکس سایز اپشن ته به راشئ. کله مو چې دې اپشن ته راغله په دې باندې به کلیک وکړئ دوستانو. دلته به تاسو وګورئ دلته په خپله انتخاب سایز باندې به کلیک وکړئ. دلته به موږ او تاسو ته ډېر هغه بیکګراونډونو سایزونه ښکاره شي چې تاسو هر یو په کار دی کې تاسو کولی شئ چې انتخاب کړئ. خو زموږ د یوټیوب چینل بینر سایز په کار دی، ځکه زه غواړم چې د یوټیوب چینل دپاره یو بیکګراوند برابر کړم. نو راځم دلته په یوټیوب چینل سایز باندې کلیک کوم. د دې اندازه دوستانو دغه تاسو چې د سکرین په مخ باندې ګورئ دومره اندازه لوړوالی او پراخوالی دی. راځم دلته په دې اوکې باندې کلیک کوم. دا ګورئ دوستانو دا به موږ سره د یوټیوب چینل سایز جوړ شي. اوس کولی شم چې زه په راحتۍ سره په دې کې کار وکړم. راځم بېرته خپل اپشن ته چې نن زموږ نن درس هم په همده کې دی. دوستانو دلته دوه اپشنه دي، یو دعاګانې او غوره ویناوې ده او دویمه لیکنه ده. په دې دعاګانو کې چې کله موږ کلیک وکړو دلته به موږ ته په عربي ژبه باندې دعاګانې او غوره ویناوې راشي. نو تاسو کولی شئ چې په ده کې هم کار وکړئ او په ده باندې کلیک وکړئ، ایډیټ پکې وکړئ او تر څو د فیسبوک صفحې دپاره یو دعا یو لیکنه وکړئ تر څو ستاسو صدقه جاریه هم وګرځي. راځم دې ځینه بېرته وځم دوستانو. زمونږ دلته هدف په دغې لیکنه کې دی نن چې مونږ دلته په دغه اپشن باندې لیکنه کوو. دوستانو دلته وګورئ تاسو ته به یو چوکاټ ښکاره شي. دغه چوکاټ کې په منځ کې لیکنه شوي، په دې باندې به ډبل کلیک وکړئ. دا به مونږ د منځه یوسو. په دې ډیلیټ اپشن باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ دا به زموږ سره د منځه لاړ شي. زه راځم دلته یو لیکنه کوم په دې کې به زه ولیکم پښتو پکسل لاب. پښتو پکسل لاب. نو راځم په دې منم اپشن باندې چې دی په دې کلیک کوم دوستانو. په دې چې کله کلیک وکړو دا به موږ سره دلته د صفحې مخې ته راشي. نو د لاس په ذریعه کولی شئ چې دلته سایز هم ورکړئ او دلته د اپشن په ذریعه هم کولی شئ چې تاسو دې ته سایز برابر کړئ. نو راځم دوستانو دلته په دغې لاندې اپشن باندې لومړی اپشن درته ښیم چې دا وګورئ سټایلونه. کله مو چې په ده کلیک وکړو دلته به ستاسو مخې ته ډېر داسې اپشنونه راخلاص شي چې نن غواړم په دغې اپشنونو باندې درسره کار وکړم. لومړی دغه سټایلونه دي دوستانو. کله مو چې دغه سټایلونو صفحه خلاصه کړه دلته پلټنه وه. په دې پلټنه باندې چې کله تاسو کلیک وکړو دلته به تاسو د ډیزاین دپاره یو څو اپشنونه خلاص شي. وګورئ څو فونټونه د ډیزاین دپاره دي. نو دې کې تاسو چې کولی شئ هر یو په نښه کوئ هماغه ډیزاین به تاسو ته دلته د سکرین مخې ته راشي. نو زه غواړم چې دغه ډیزاین په نښه کړم. ګورئ دوستانو دلته به موږ مخې ته په دغه ډیزاین سره به دغه نوم ولیکل شي. تاسو ګورئ دوستانو دلته څومره ښه ډیزاین دی، 3D شکل دی. خو که دوستانو تاسو په دې لومړي هغه باندې دلته په دې باندې چې کله کلیک وکړو دلته په دې دویم اپشن ته راشو. په دویم اپشن کې تغییرول دي. موږ غواړو دوستانو چې دغه ویډیو زموږ ډېره اوږده نه شي. نو زر کوشش کوم چې دغه ویډیو لږه وشي تر څو تاسو ورباندې ښه پوه شئ.
دغه پښتو پکسل اپ زه غواړم دوستانو اوس چې دې کې زیاتواله راولم، تغییرواله پکې راولم. زه ورسره څنګ کې لیکم ها پښتو پکسل اپ کورس. ګورئ موږ سره به دا ولیکل شي. راځم دلته په دې منم آپشن باندې کلیک کوم، دا به موږ سره څنګه شي، دا په دې شکل کې موږ سره ولیکل شي. خو که زه غواړم چې دا موږ سره سیده راشي، ګورئ دا موږ کولی شو دلته په دې ډیزاین برابر کړو. دوستانو زه راځم دلته د زمونږ بیرته هماغه مخکینی آپشن په کار دی، خو غواړم چې دلته ورسره زه څه تغییر کړمه. دلته راځم بیرته هماغه خط پکې لیکم، بیرته په دې منم باندې کلیک کوم، دا به موږ سره هغه شي دوستانو، دلته به ولیکل شي. غواړم دغه سایز یې لږ کوچنی کړمه. دا سایز د دې ځای نه هم ورکول کېږي دوستانو، خو د آپشن نه هم ورکول کېږي. نو دلته په اسانۍ تاسو کولی شئ. دغه دویم آپشن وګورئ، دا د ډیلیټولو آپشن دی دوستانو، په دې سره ډیلیټېږي. که تاسو غواړئ دغه بیکګراوند بیرته ډیلیټ کړئ نو ته کولی شئ چې په دې سره بیرته ډیلیټ کړئ. دا د کاپي کولو آپشن دی، په دې سره تاسو غواړئ چې یو خط ځان ته کاپي کړئ نو په دې به کلیک وکړئ. ګورئ دوستانو ته موږ سره دا دوه لیکنې به دوه شي. که غواړئ درې کړئ نو کولی شئ بیا په کاپي کلیک وکړئ، دا به تاسو سره درې شي. نو زه نه غواړم دا بیرته ډیلیټوم. نو راځم دوستانو دلته په دریم بل آپشن باندې ګورئ، دلته را مخې ته کول او شاته کول آپشن دی. ګوره په دې سره دغه خط مخته کېږي او شاته کېږي دوستانو. که چېرته بل خط تاسو ورسره ولیکئ دا مخې ته راځي، او په دغه سره خط که چېرته غواړئ دغه وروستنی خط دی یا مخکینی خط د شاته شي، نو په دې کلیک سره تاسو کولی، په دې آپشن سره تاسو کولی شئ چې هغه بیرته شاته کوئ. دا بل د ځای برابرولو آپشن دی دوستانو، دې سره تاسو کولی شئ چې ځای تغییر کړئ. ګورئ دې سره ښکته او دې طرف ته رایټ او لیفت طرف ته چې دی دا حرکت کوي، یعنې ښي او چپ طرف ته. نو دې کې چې تاسو دوستانو خپله کار وکړئ بیا به تاسو ته معلومات وشي. دا د سایز آپشن دی دوستانو، په دې سره موږ کولی شو چې دغې لیکنې ته سایز ورکړو. ګورئ نو دلته په دې هم کېږي، او په لاس سره د سکرین مخ باندې چې تاسو کلیک په دې آپشن هغه باندې وکړئ، په لیکنه باندې تاسو سره به د لاس په ذریعه هم دغه سایز معلومیږي. لازم دلته دې بل آپشن ته، دا بل آپشن د فاصله ورکولو آپشن دی، چې په دې سره موږ کولی شو یو خط ته فاصله ورکړو، یعنې دې سره موږ هغه اضافه کاري ورسره وکړو تر څو موږ ته دغه آپشن څنګه شي بدل شي. موږ سره دلته دې ځای کې ورسره هغه راشي اضافه والی په دې منځ کې راشي. دا به موږ په ډیزاین کې انشاءالله کار کوو په دې کې. بل آپشن چې مهم آپشن دی هغه د رنګ ورکولو آپشن دی دوستانو. تاسو وګورئ دې سره موږ کولی شو چې دغه لیکنې ته مختلف رنګونه ورکړو، سپین رنګ، سور رنګ، هر رنګ چې تاسو غواړئ دوستانو. دې کې زیات رنګونه دي، نو زه غواړم چې دلته اوس یو رنګ انتخاب کوم. فرض که دغه سور رنګ زه انتخابوم، په دې باندې زه کلیک کوم، دا به ما سره دلته هغه سیف شي سکرین مخ کې په دې پروګرام کې. بل دا د عکس داخلولو آپشن دی چې دې باندې تاسو کولی شئ دوستانو خپل یو عکس راواخلئ، او دغه عکس ځینې برخې په دې خط کې تاسو ووایئ چې موږ سره په دې خط کې دا زما دغه د عکس ځینې نښې په دې کې راشي، نو تاسو کولی شئ دې ځینې استفاده وکړئ. دغه بل آپشن چې کوم دی دوستانو دا د رنګ کمزوری کول دی. دې سره چې دی د یو خط یا د یو عکس رنګ چې دی کمزوری کېږي. ګورئ ضعیف شو ورسره دوستانو، ګورئ دې سره زیاتېږي او کمیږي، خو زه نه غواړم چې دا کم شي، باید تیز راشي. دا بل آپشن دوستانو د سرخول آپشن دی. په دې سره تاسو کولی شئ چې دغه خط یو خوا بل خوا ته وکړئ داسې. ګورئ دوستانو دې سره تاسو کولی شئ چې یو خوا نه بل خوا ته دغه عکس ته وکړئ. نو زه دا په خپل حال پرېږدم. دا بل آپشن دوستانو دا د پټولو آپشن دی، چې په دې سره تاسو که چېرته وغواړئ یو خط یوه څنډه پټه کړئ، نو تاسو کولی شئ چې په دې سره داخل او باندې طرف ته د خط پټ کړئ. ورسره دلته وګورئ، دې سره وګورئ موږ سره به د خط ځینې برخې ختمیږي ورسره. دا لاندې آپشنونه ډېر لري دوستانو چې تاسو په دې کې بیا خپله کار وکړئ، تاسو ته به معلومات دې کېږي. راځم دلته یو بل مهم آپشن دوستانو چې تاسو ته ما ویلو چې په دغه آپشنونو کې یو آپشن دی د لیک بڼې په نامه باندې، چې ده کې ډېر فونټونه دي. تاسو چې کله په ده کلیک وکړو، دلته وګورئ ستاسو مخې ته به ډېر زیات فونټونه راخلاص شي، چې کوم څه فونټونه تاسو غواړئ هغه به په دې ځای کې موجود دي.
نو دلته مثال کت هر رقم هغه فون ته غواړئ دې کې شته ده، هر رقم خط چې تاسو غواړئ دې کې لیکل شوی دی. فرض کړه زه دلته ځینې یو خط انتخابوم، راځم دغه دې باندې کلیک کوم، دغه فون زما خوښ شو، غواړم چې په دې کې دا زه راولم په دې بیکګراوند کې. ګورئ دوستانو دا موږ سره په دغه شکل کې دلته راشي. دا بل آپشن دوستانو تاسو وګورئ، دا د سټایلونو آپشن دی. دې سره چې دی د دغه خط سایز که بي باندې هغه کلیک وکړئ، ګورئ دا به موږ سره ډبل شي، په دې بل باندې به موږ سره لږ کوږ شي دا، او په دې ځای کې به لاندې ورته داسې یو لیکه خط کش کړي ورسره دوستانو. نو زه نه غواړم چې دې ځای کې مثال دا ماته راشي، بیرته هماغه ساده حالت ته راغواړم چې دا پاتې شي ما سره. نو راځم په دې ځای باندې کلیک کوم، دا به ما سره ساده پاتې شي. دوستانو دلته په یو بل آپشن دی لیکنه کږول، په دې باندې چې تاسو کله کلیک وکړو دغه لیکنه به موږ سره کوږ شي. ګورئ دا به داسې یو ډیزاین ځان ته غوره کړي. دا وګورئ دوستانو، دا په دې ډیزاین کې چې تاسو کومه څه قاتولی شئ دا تاسو سره په دغه ډیزاین باندې پاتې کیږي. نو که غواړئ چې دا همدغه ډیزاین کې پاتې شي، نو راځم په دې باندې کلیک کوم. دا ګورئ دا د کمانډ شکل ځان ته لري. په دې سره تاسو کولی شئ دوستانو چې دې کې دلته یو سوری ورکړئ. ګورئ دلته ورسره سوری نه وبخښئ، دې سره کولی شئ لاندې بیکګراوند ته رنګ ورکړئ چې هر رقم رنګ ستاسو خوښیږي. دلته ورسره کولی شئ چې اضافه یو رنګ ورسره راولئ. نو ګورئ دا به تاسو سره په دغه شکل کې بغیر د بیکګراوند نه دلته راشي، په دغه شکل کې به دا تاسو سره دوستانو دلته پاتې شي. نو دلته راځم په دې باندې زه کلیک کوم، دا به ما سره دلته په دې ځای باندې دوستانو یو طرف او بل طرف ته دغه خط لیکنه یو خوا نه بل خوا ته ځي. نو دوستانو دغه ویډیو اوږدېږي، نو زه نه غواړم چې دغه ویډیو د ډېره اوږده شي تر څو را سره ستړي نه شي. دوستانو دا و زموږ نننی درس تر دې ځای پورې، چې بله ویډیو کې به انشاءالله موږ دغه نور آپشنونو باندې به کار کوو تر څو تاسو ورباندې په دقیق ډول پوه شئ. نو دغه ویډیو دوستانو در سره لایک کړئ، سبسکرایب یې کړئ او شیر یې کړئ تر څو نور دوستان د دغې ویډیو څخه برخمن شي او دغه لیکنه زده کړي. نو زموږ ویډیو په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې ویډیو پورې تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. هر چیرې چې اوسئ خوشحاله، کامیاب او ارامه اوسئ. د الله په امان ښه ورځ ولرئ.